جمهوریت اسلامی افغانستان د ملي بیرغ د پورته کولو د احترام لپاره مخامخ لاړ پر ننګرهار د شریفو متدینو الپرورو او وطن مینو ولسونو او د ننګرهار د ملکي ادارې او همداشان د ننګرهار د نظامي شورا مشرانو د هېواد د ملي بیرغ د عمله ټولو هېوادوالو او په ځانګړي ډول هغه کورنیو ده چې کورنۍ غړي یې د ملي بیرغ څخه د ساتنې په لار کې قرباني کړي مبارکي ورکوم. ملي بیرغ زموږ ملي ارزښت دی، پالنه او قدر ویاړ او توهین جرم دی. ملي بیرغ د ملي یووالي او ملي هویت سمبول دی. هر افغان چې په هره ژبه غږیږي او د هېواد په هر ځای کې اوسېږي د ملي بیرغ هویت ګڼي او دفاع پرې کوي. بیرغ د خاورې د مالکیت د احساس نښه ده. غواړم د جلال ولسمشر څخه مننه وکړم چې د ملي امنیتي ځواکونو د ځانګړې ورځ وروسته یې د لومړي ځل لپاره د ملي بیرغ ورځ هم ځانګړې کړې چې په ټول هېواد کې نن لوړ بیرغ لا هم ځلیږي.
زیاته مننه کوو